أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. منافقان به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتله، په بې ځایه او بې معنا عذرو او بهانو سره به ځان د غذا څخه پاته کاوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هم دغه د دوی عذرونه قبلول، ځکه په دوی کې اصلا خیر نه، خو الله عز وجل وخپل معزز رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړې ده، ولې دې و دغه نفرو ته د پاته کېدو اجازه ورکړه. په وروستني آیات شریف کې رب عز وجل فرمایي: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عفو درته کړې ده، ولې دې و دوی ته د پاته کېدلو اجازه ورکړه، او ولې دې تر هغو پورې نه پرېښول چې تا ته هغه کسان معلوم سوي وای چې په دغه خپل عذر کې صادقه دي او درواغجنان دې معلوم کړي وای. ځینو منافقانو به په خپل مابین کې سره ویل، یا به مؤمنانو ته ویل اوس په دغه ګرمي کې جنگ ته مه وځئ، صبر وکئ، میوې به ټولې کو او هوا به هم سړه سي، بیا به ووځو. الله جل جلاله د دوی په جواب کې وفرمایل: قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، و دوی ته ووایه چې د دوژخ اور نسبت و دغه ګرمۍ ته ډېر زیات ګرم دی. که دوی پوهېدلی نافرماني به نه وای کړې. مقصد دا چې د سورة التوبه په ډیرو آیاتو کې د منافقانو رد ویل سوی دی. اوس مسلمانان ځانونه آماده کوي، د سفر او جنگ دپاره سامان برابروي، مګر ډېر خلک غریبان دي، هیڅ شی نه لري، نه پیسې، نه د سپرېدو دپاره بوده، نه اسلحه او نه د خوړلو مواد، حتی د اغوستلو دپاره کالي هم نه لري. تاسې د مسلمانانو د مسکنت او غریبۍ د حال تصور وکئ. خو پر دغه سربیره بیا هم د هغه وخت د مځکې د مخ د لوی قدرت او طاقت سره جنګیږي. واقعي مسلمانان همیشه هم داسې وي. خبره د قوت او اسلحې نه ده، بلکې خبره د ایمان او د الله جل جلاله سره د سودا او معاملې ده. د مسلمانانو قوت د لشکر په ډیروالي او د اسلحې په زیاتوالي کې نه دی، بلکې د مسلمانانو قوت د دوی په ایمان سره دی. نو دغه غریب او مسکین خلق و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل: یا رسول الله، و ځینو غني کسانو ته ووایه چې زموږ سره د سپرېدو دپاره د یوه بوده یا حیوان او ځینې نفقې یا خوراکي موادو کومک وکړي. موږ غواړو چې ستا سره ووځو، مګر هیڅ شی نه لرو. ورونو، دا خو در معلومه ده چې د مدینې منورې او تبوک په مابین کې تقریبا 700 کیلومتره لار ده، خو دغه لار اوس 700 کیلومتره ده چې لار او سړکان پاخه او پر عصري ډول جوړ سوي دي، مګر په هغه وختو کې چې لارې کږې وږې وې، غرونه او شیلې وې،
ممکن تر 900 کیلومتره هم زیاته وه. نو په دغه اندازه اوږده لار د سعودي عربستان په سخته او شدیده ګرمي کې پر پښو یا اوښانو تګ کول اسانه او معمولی کار نه دی. دا خو پرېږده، هلته بیا د یوه قوي مملکت سره جنگ او مقابله کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو کسانو سره کومک وکړي، مګر د پاته نورو کسانو دپاره یې شی نه درلودی او هغو ته یې جواب ورکړي چې زما سره شی نسته چې ستاسې کومک په وکم. د هغه کسانو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورکړي او د هغو د سپرلۍ دپاره یې بوده او حیوان نه درلودی، یو هم سالم ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه او داسې نور صحابه کرام وه. دغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او د خپل نه قدرت او مسکنت په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کومک وغوښتی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه هم د شي نه درلودلو په سبب جواب ورکول سو، په ژړا ژړا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه ناامیده رهي سوه او د ژړا سبب یې هم دغه و چې د خپل مسکنت په سبب د جهاد څخه پاته کېده. الله جل جلاله هغه کسان چې د یوه واقعي عذر په سبب د دغه غذا او جهاد څخه پاته سوي دي په قرآن مجید کې ذکر کړي دي او د سورة التوبه په 1 2 او 3 نمبر آیاتو کې فرمایي: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. یعنی پر ضعیف خلقو، پر مریضو خلقو او پر هغه کسانو چې د جهاد او غزا دپاره خرڅ او نفقه نسی پیدا کولای، په دې سبب چې دوی د غزا څخه پاته سوه هیڅ ګناه او حرج نسته. کم وخت چې دوی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اخلاص کوي او زړونه یې صاف وي، پر نیکوکارانو د الزام او ملامتیا هیڅ لار نسته او الله جل جلاله ښه بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. او نسته ګناه په سبب د دغه پاته کېدلو پر هغه کسانو کله چې دوی تا ته د دې دپاره راغله چې د سپرلي دپاره بوده ورکې او تا ورته وویل زه داسې شی نسم پیدا کولی چې تاسې پر هغه سپاره کم. دوی په داسې حال کې ولاړه چې تر سترګو یې اوښکې بهېدې. دوی په دې سبب غمجن وه چې دوی هغه شی نه کوي پیدا چې په جهاد کې یې خرڅ او مصرف کړي، د جهاد دپاره یې نفقه نه کړه پیدا. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بلکې ملامتیا پر هغو کسانو ده چې دوی اغنیا دي او د پاته کېدو اجازه غواړي. دوی په دې راضي سوه چې دوی د پاته کسانو سره وي چې هغه ښځې او انجونې دي او الله جل جلاله د دوی پر زړو مهر لګولی دی، نو دوی په خپله بده خاتمه نه پوهیږي. دغه آیاتونه پر منافقانو رد دي، بلکې د هغو د شرمولو دپاره یوه شدیده ضربه ده. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ډېر داسې خلق سته چې د تلو نیت او اراده لري مګر د هغو سره د تلو دپاره مال او بوده نسته، نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړه او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغه غریبو خلقو سره کومک وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. رسول الله
صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک دغه جیش العسره مجهز کوي، یعنی د دغه غریب لشکره سره څوک مالی کومک کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غوښتنه په مسلمانانو کې داسې حال پیښ سو لکه د خیرات او صدقې په ورکولو کې چې په مسابقه کې سوه. هر یو د مسجد څخه وځي او خپل کور ته ځي. هر یو غواړي چې د خپل قدرت پر اندازه هغه د ده سره موجود مال راوړي. یوه د اصحاب کرامو څخه ډېر مال راوړي. منافقان په مسجد کې ناست دي او نه ولاړه. اوس چې هغه سړي دغه ډېر مال راوړي، ډېر زیات مال و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشحاله سو. منافقانو وویل دا سړی ریا کوي، ځان ښکاره کوي. حال دا چې دوی منافقان دي، هیڅ یې نه راوړه او نه ورکړه. خو هغه مسلمان چې په خپله خوښه د الله او رسول الله د رضا دپاره مال راوړي، دوی ویل دا ریاکاره دی. او بیا وروسته د اصحاب کرامو څخه یو بل نفر چې غریب او مسکین و، شی نه درلودی، فقط یوه کاسه خواړه راوړه. منافقان بیا په خپل مابین کې سره وایي دغه یوه کاسه خواړه څه فایده کوي؟ تر دې خو دا بهتره وه چې شی دې نه وای راوړی. الله جل جلاله دغه موضوع ته هم په قرآن کریم کې اشاره کړې ده او د سورة التوبه په 9 نمبر آیات کې فرمایي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. یعنی هغه منافقان چې د مؤمنانو څخه پر ډېر خیرات کوونکو عیب وایي. مطوع و هغه چاته ویل کیږي چې ډېر مال په صدقه کې ورکي. پر دغه مطوعینو عیب وایي چې دا ریا کوي. او بل پر هغه بېوزله غریب عیب وایي چې د خپل وس او قدرت پر اندازه یې لږ مال راوړي، نور څه یې په وسه نه و پوره. نو دغه منافقان په دغه سړي پسخند وهي. الله جل جلاله به و دوی ته د دغه پسخند او مسخرو سخته جزا ورکي او دوی لره دردناکه عذاب سته. دا هم د منافقانو د عمل رد بلکې شدید رد دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې وه چې زما سره مال موجود و او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم. نو دا یوه موقع وه چې ممکن تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مخه سم. عمر رضی الله تعالی عنه وایي نو مې د ځانه سره وویل چې نن به تر ابوبکر د مخه کېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود و نیم مال راوړي. یعنی د خپل ټول هغه مال چې د ده سره موجود و پوره نیم یې راوړي او په صدقه کې یې و دغه غریب لښکر ته ورکړي چې جیش العسره ورته ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشحاله سو، د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه. پس له لږه وخته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خپل ټول مال هر څه چې یې درلوده هغه یې راوړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښاوه. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده اقتصادي حال ور معلوم و، پوه سو چې خپل ټول مال یې راوړی دی. نو یې وفرمایل یا ابابکر و خپل اهل ته دې شی نه پرېښاوه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل و هغو ته مې الله او رسول الله پرېښول. سبحان الله. دا د صدیق صدق او اخلاص، ایمان او یقین و چې رزق د الله جل جلاله د طرفه څخه دی او واقعي توکل یې پر هغه الله و نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې په دغه وخت کې
چې ما د دې نیت او اراده کړې وه چې تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د مخه کېږم، بیا هم نسوم د مخه. نو ویل یا ابابکر والله هیڅ وخت تر تا نسم د مخه کېدلی. او دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه او مقابله ده، لکه الله جل جلاله چې فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې یوه تجارتي قافله د شام د پاره جوړه کړې وه چې 200 اوښه وه. دغه ټوله اوښان یې د مال او سامان سره او 200 اوقیه د سپینو زرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کې د دغه جیش العسره د پاره کښېښول. مګر بیا هم دغه راټول سوي مالونه د لشکر د مجهزه کېدو د پاره کافي نه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر لوی خیر او صدقه غوښته چې د ډېرو خلقو ضروریات ورپوره کړي او لوی لشکر جوړ سي. اوس بیا ټول مسلمانان په مسجد کې سره یو ځای دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ سو او په خطبه ویلو یې شروع وکړه او په دغه خطبه سره یې هغه غنیان خلق مقصد وه، ځکه اغنیا کولی سي چې واقعي کومک وکړي. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې هم دغسې کارونه غنیانو مخته بیولی سوای. که څه هم د غریبانو او مسکینانو څخه د خیر په کارو کې اشتراک پکار دی، د خپل قدرت پر اندازه باید حصه واخلي، مګر حقیقي او واقعي کومک اغنیا کولی سي. دوی دي چې د جهاد او دعوت کارونه مخته بیولی سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه اغنیا یو څه وکړي او ویې فرمایل څوک و جیش العسرته د جنگ سامان او ضروریات وربرابروي او هغه لره د دغه خیر په مقابل کې جنت دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وعده وه. که چا دغه لشکر مجهز کړي هغه لره جنت دی. حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله زما د طرفه 100 اوښه سره د ټولو هغه شیانو چې دغه 100 نفره ضرورت ورته لري، لکه اسلحه، خوراکه او نور د احتیاج سامان زه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه او عثمان رضی الله تعالی عنه کښېنستی. څرنګه چې ضرورت تر دغه ډېر زیات و، بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک جیش العسره مجهز کوي او هغه لره جنت دی. دوهم وار بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل 100 اوښه د ټولو ضروریاتو سره پر ما دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هغه خبره کوي او په هر وار کې عثمان رضی الله تعالی عنه ولاړیږي او 100 اوښه د ټولو ضروریاتو سره پر ځان اږدي. څو واره ولاړ سو چې په نتیجه کې د عثمان رضی الله تعالی عنه صدقه او خیرات و 900 اوښانو او 100 آسانو ته ورسېده، بې له هغه نقدو زرو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ورکړي وه. او بیا عثمان رضی الله تعالی عنه د سرو زرو 1000 دیناره راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمن کې ور واچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دینارونه سره اړول او عثمان رضی الله تعالی عنه ته یې یوه خبره وکړه. تاسې پوهیږئ چې دغه خبره به څونه قیمت او ارزش لري؟ په والله د ټولې دنیا تر مالو او نعمتو ښه او بهتره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. یعنی عثمان رضی الله تعالی عنه چې پس له نن ورځې څخه هر کار وکړي ضرر نه ورسوي. د عثمان رضی الله تعالی عنه دغه صدقه د ده د تیرو سوو او راتلونکو ګناهو کفاره سوه. سبحان الله، دا د صدقې او خیرات فضیلت دی.
خاصتا چې د الله جل جلاله د دین د ترقی او لوړوالي دپاره مصرفیږي. که د مسلمانانو سره د هغو د غریبۍ او سختیو په وخت کې کومک وکړې، الله جل جلاله به څونه د خیر معامله در سره وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه 200 اوقیه د سپینو زرو راوړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ډیر مال راوړي. طلحه، سعد ابن عباده، محمد ابن مسلمه، ټول صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یو په بل پسې مالونه راوړل. عاصم ابن عدی رضی الله تعالی عنه نوي وثقه د خرما راوړه. وثق لکه زموږ د وطن خوروار، هر یو د خپل قدرت سره برابر یو څه راوړي. حتی ځینې خلق چې څه یې نه درلوده 2-3 لپې خواړه بې را اخیستې وه. ښځو د خپله قدرت سره موافق خپلې ګېڼې را لېږلې، چا والي، چا پایزیبونه، چا انګشترۍ را لېږل. هیچا پر خپل مال لاس ونه نیوی او نه بخل پر وکړي بې له منافقانو. مال خو یې نه راوړي، بلکې لغازونه یې لا هم ویل چې دې ریا وکړه او د دې و دغه لږ مال ته څه ضرورت و او داسې نورې خبرې. په دغه وخت کې چې دلته د لښکر د جوړولو او وتلو آمادګي نیول کیږي، ځینې اعراب ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راځي او د نه تلو دپاره عذرونه وایي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د دوی عذرونه قبلول، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهېدی دغه خلق چې په دغسې وخت کې عذرونه وایي اصلا د دوی څخه فایده نسي اخیستل کېدلی او نه په دوی کې فایده سته. ډیرو خلقو عذرونه او بهانې جوړې کړې او پاته سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لشکر د مدینې منورې څخه ویستی او تر مدینې منورې د باندې خیمې ودرولې او هلته یې د هغه خلقو انتظار کاوه چې د دغه غذا دپاره پسې وروتل. ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته 10,000 نفر راټول سوه. دا اول وار دی چې د مسلمانانو لشکر 10,000 نفرو ته رسیږي. موږ مخکې ویلي وه چې دغه غذا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې وه او تر دغه 10 میاشتې د مخه د هجرت د 8 کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمې فتحه وه چې په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره 10,000 نفره وتلي وه. د یوه کال بلکې د 10 میاشتو په جریان کې د مسلمانانو د لشکر شمیر 10,000 نفرو ته ورسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل لشکر سره تر مدینې منورې د باندې خیمې ودرولې، رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی د خپلو منافقو ملګرو سره هم ورووتی او هلته یې جلا خیمې ودرولې. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د مسلمانانو د خیمو سره یې نه واړول، بلکې د خپل ځان دپاره یې په بله منطقه کې جلا خیمې ودرولې او خلق تشویقوي چې د دوی سره واړوي. ځینو خلقو هم د دوی سره واړول. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تبوک و طرف ته حرکت کاوه، عبدالله ابن ابی وویل دغه اوس د ګرمۍ وخت او د حاصلاتو موسم دی، دا وخت د وتلو دپاره مناسب نه دی چې میوې پخې سوې او هوا یخه سوه بیا به ووځو. دغه منافق دا کار قصدن کوي، غواړي چې نور خلق هم د ده د خبرو تر تاثیر لاندې سي او پاته سي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لشکر د تبوک پر طرف حرکت وکړي او عبدالله ابن ابی د خپلو نورو منافقانو په ملګرتیا د مدینې منورې پر طرف رهیسو. نو د ابی زوی منافق عبدالله په دې غذا کې ګډون او اشتراک ونه کوي. دی او د ده ملګري منافقان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.